دیکھی سید خیریت است خیریت خواست مشکلات خو نیست دغه د باګرام د دورایي څخه بیا تر جبل سراج پورې د یو لین سړک منظوري وسوله انشاءالله په دا 4-5 ورځې کې بیا کار شروع شي او دغه د ولایت مخ ته چې دا کیلومتره سړک دی د دې منظوري وسوله باید رحم پر وکړو د خپلو سپین ږیرو سره د خپلو علماو سره د خپل ټولو کارکوونکو سره د هر ارګان کارکوونکي چې موږ باید ښه برخورد ورسره وکړو او انشاءالله دغه مو عزم و اراده ده چې کوو بیا دیگه سابقه تاریخی از این دور از زبان ما باشه هندو بوده باز همیجا به صادقی پاچا رحمت الله علیه بیعت میکنه همیجا مسلمان میشه و کرامتی که از صادقی پاچا رحمت الله علیه میبینه همیجا دست به ایمان میکنه و همیجا دعا میکنه خود از این مبارک وفات میکنه کم خوچی بیلی میدان نن با معلومی گزار کم خوچی دیگه مسجد خو قدامت مسجد تقریبا 60 تا 65 سال قدامت داره همراه این زیارت مبارک یک جای مار شده یک کسی را که دستگیر خان میگفتن خداوند مغفرتشان کنه در عربستان همیجا فوت کرده همیجا زندگی میکرد این مسجد همی جور کرده دیگه مسجد نام خدا کلان است تقریبا گنجایش 1000 تا 1100 نفر داره خالد وزیر ناره خالد وزیر ناره هر یوسم قاید والا الحمدلله مردم دین دوست ولایت پروان بخصوص وکیل صاحب محمد طاهر خان چون در این مورد توجه خاصی داره و همیشه سعی و تلاش میکنه با بزرگا و با کلانا و با بعضی دوستایی که از اینا هستند در خارج از کشور می باشند با اونها در تماس می باشند نن به معلومیگی زار کم خوشی بیلی میدان نن به معلومیگی در افغانستان منجمد میشه او اصل صحیح نیست اصل افغانستان اصل پروان که منجمد نشد از زمستان بازو هم میگیم اصل صحیح 1 کیلو اصل شما چند میفروشید؟ 1 کیلو اصل ما اصل کویی را به 800 1000 سودا میکنیم دیکھی سید خیریت است خیریت خواست مشکلات خو نیست الحمدلله سردی خو زیات نیست بسم الله الرحمن الرحیم د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو په سلامونو او نیکو هیلو مو ورکلی کوم هیله من یم چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله اوسئ پروان ولایت ته مو په دغه سفر کې دا چې په دغه ولایت کې څه کارونه شوي دي لاسته راوړنې څومره دي د روغتیا او تعلیم په برخه کې څومره پرمختګ شوی دا ټول موضوعات مو د پروان ولایت مرستیال والي ښاغلي الحاج ابو وفا عثماني صاحب سره د ده په دفتر کې هر اړخیزه توګه په زړه پورې مرکه کړې ده دغه خوږه مرکه تر اخره وګورئ هیله من یم چې خوښ مو شي او نورو ملګرو سره شیر کړئ بسم الله الرحمن الرحیم اول ستاسو نه او بیا ستاسو د همکارانو څخه ډیره مننه کوم چې رالاست او زموږ سره مو دغه احوال شریک کړی یا زموږ څه واخیسته نورو وطنوالو ته زما نوم ابوالوفا عثماني د الحاج مولوي نور محمد عثماني د پلار نوم د قبلګاه صاحب نوم دی او د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ
د شرافت د کلي په اول سر کې خو موږ چې موږ خپله تشکیل دا وخت کابل ته وسو چې امریکایان لا په میدان کې وه موږ رالو په وزارت داخله کې موږ ته وطاقونه راکړل بیا نو تر دغه ډېره تقریبا 2 میاشتې 1.5 میاشت دلته وو دغه څه وروسته بیا په وزارت داخله کې یو ریاست زموږ دپاره انتخاب کړي د ریاست انجینرۍ په نامه و تقریبا یو کال شاوخوا مالته خدمت وکړي بیا د هغه څخه د مزار د میدان د مسؤول په حیث هلته واستولو هلته مو یو 14 میاشتې خدمت وکړي د هغه څه وروسته بیا راوستو وزارت داخلې ته د خلیفه صاحب د امنیتي مشاور په حیث هلته به مو تقریبا 6 میاشتې یا 8 میاشتې خدمت کړی هغه څه وروسته د پروان ولایت موږ خو په اکثر ځایو کې چې بیا خاص کار د ملکي ادارو ته چې نو اول توجه مو ولس دی چې موږ باید زموږ په توسط چې څونه ولس ته په کمو شیانو کې سهولت جوړیږي موږ باید کوشش په هغه کې وکړو اول خبره مې د ملګرو ته دا کړې ده چې موږ د دې ولس خادمان یو موږ چې دلته یو څوک راستي د دې دپاره چې موږ د ولس ته خدمت وکړو نو زموږ تر دا اوسه پورې چې دا تاسې رالاست تر دغه وخته زموږ دروازه پر چا نه ده تړلې پر هیڅ چا نه ده تړلې نه پر بزګر تړلې نه پر دکاندار تړلې ده نه پر هر څوک کولی شي چې موږ ته راشي زموږ سره خپل مشکل شریک کړي چې زموږ وس وو موږ خپل وس ورسره وکړو او مشکل یې حل کړو او تاسو مهم هغه لاسته راوړنې چې په پروان ولایت کې د یو معاون والي په توګه نو موږ خو چې اوس دلته راغلي یو دغه ترتیب الحمدلله چې د مشرانو رحم دی دغه د باګرام د دورایي څخه بیا تر جبل سراج پورې د یو لین سړک منظوري وسوله انشاءالله په دا 4-5 ورځې کې بیا کار شروع شي او دغه د ولایت مخ ته چې دا کیلومتره سړک دی د دې منظوري وسوله دا به مې انشاءالله که خدای کوله په راتلونکو 3 میاشتو کې دا ترتیب هم روان شي نو نورم کوشش کوو په اخته یو په دا دغه کې دغه درې نوم راسیر شو غوربند کې یو دره وه سړک یې ډېر کمزوری و که دا درته وایم چې نه درلودی 15-16 کیلومتره سړک و هغه ته مو ترتیب جوړ کړی دی کار مو پر شروع کړی کار شروع دی نو کار مو شو نمکاو دره ده دا نمکاو دره وه ډېر ولس پکښې کې و نو پر دغه مو کار شروع کړی دی او پاته سو په صحت اداره کې مو هڅې روانې دي چې دغه د پروان ولایت غټه شفاخانه چې نیمه کار یې پاته دی یا 60% کار یې پاته دی دا مو تر امیرالمؤمنین حفظه الله او تر رئیس صاحب وزرا جمله صاحب پورې دا جریانات رسولي دي هغو مې اطمینان راکړی دی چې انشاءالله دا به ترتیب به جوړ شي د دغه هم او یو شفاخانه په سیاګرد کې د امني مکاره ده د دغه هم کوشش کوو چې هغه ترتیب هم جوړ کړو ویا الحمدلله چې موږ دلته رالو هم د دې څخه لږ مخکې موږ بعضې ملګرو به زما څه غوښتنه وکړله چې زموږ اسلحې کمې دي دغه ملګري چې دا ناست دي دوی به راته وویل موږ اسلحې نورې څه کوو په ټول ملک الحمدلله امن دی که د شپې ګرځئ که د ورځې ګرځئ د سلا ضرورت نور نشته
نو الحمدلله موږ چې دلته راغلي یو دا خو زموږ خپل ولس دی خپل د ولس په دا مابین کې موږ پراته یو هېڅ یوه ذره احساس د دې موږ نه دی کړی چې اوس موږ ته یا مشکل جوړ سي یا د مشکل احساس کوو لکه څنګه اوس د سالک خبره خو نو اوس دغه ده دا قبر قاضي دی که کومه ساحه ده تر دغه پورې قبر کې نار دغه را رسېدلي دي پوخته کار یې اوس بیا یو څه یخ سو دا څو ورځې کېږي اوس یې ودروله نو که چیرې هوا سمه سوله یو اندازه کار نور هم پکښې کېږي نو بیا د یخ په دغه تېرېدو سره به بیا انشاءالله ترتیب ورته وګورو مطلب تر هغه وخته پورې چې یو لویشت ځای پاتې پرېږدو یې نه دغه مو اراده ده سمې انشاءالله جوړ دقسې دا مو اراده ورته کړې ده تر څو چې ته دلته انشاءالله چې هر کم ترتیب یې و نور نو هغه هواوي چې د هغه د الله عز وجل په اختیار کې دي هغه موږ تاسو نسو کوی چې یا یخه کړو یا ګرمه کړو الله نظام ده د الله نظام و نو اوس خو موږ هغه حالت څخه موږ ډېر دې حالت ته راغلي یو چې موږ باید د خپل ولس سره د عامه انسانانو سره ښه اړیکې ولرو باید رحم پر وکړو د خپلو سپین ږیرو سره د خپلو علماو سره د خپل ټولو کارکوونکو سره د هر ارګان کارکوونکي چې موږ باید ښه برخورد ورسره وکړو او انشاءالله دغه مو عزم و اراده ده چې کوو بیا په آینده کې به هم کوو او په تېر وخت کې هم خپل د وس مطابق کړی دي هغه د سنګر حالات خو جلای او دا حالات خو نو داسې چې ما درته وویل د دفتر حالات دا خو موږ خادمان سنګر خو یو څه اندازه د انسان دماغ لوړي مګر دلته چې موږ د دې ولس خادمان یو د هر سړي خدمت ته آماده یو خپل د وس مطابق یو موږ الحمدلله د پروان ولایت کې زه فکر نه کوم چې هېڅ یو قوم دی چې دلته یي او دلته په ښه ښه مسؤلیتو کې نه یي ټوله اکثر اقوامو څخه یو څه ناڅه بس دلته موږ کوشش کړی دی چې په مسؤلیتو کې راشي د مثال په توګه اوس ښاروال صاحب زموږ د ټول ولایت ښاروال دا په قوم تاجک دی نو د اقتصاد رئیس مو تاجک دی مثال نور دغسې موږ هېڅ ارګان نه دی پرېښی چې دلته وخت تېروي په دې پروان ولایت کې هغه موږ کوشش کوو چې راولو وظیفې ورته برابرې کړو او د خدمت موقع ورته ورکړو زما په خوب خیال کې یو ساعت ژوند هم نه راګرځېدی یو ساعت اخوا ته هم دا فکر نه کوم دغه ملګري موږ دوی سره یو ځای وو ډېر وخت په سنګین ولسوالۍ کې وو او طبعا تاسو ته یو اندازه به معلومیږي د سنګین ولسوالۍ حالات سنګین ولسوالۍ حالات ډېر سخت تقریبا دوی ته ما یو وخت وویله چې په ټول درسته میاشت کې داسې یو 2 دقیقې د اوداسه په حالت کې زما په یاد دي چې اوس تیاري نسته په ټوله میاشت کې دا 2 دقیقې هم نه دي راغلي نو په دې کې موږ دا فکر بیخي سوچ دې ته کړی نه دی چې ژوندي به پاتې سو خو بله خبره ده چې اوس بیا به موږ دفتر ته ځو په دفتر کې به خدمت کوو دا د الله عز وجل یو غټ رحم و پر افغانانو یو ډېر غټ رحم یې و چې زموږ ستاسو تر تصور ډېر لوړ رحم یې وکړي پر عموما افغانانو یې وکړي خاص کار پر موږ یې وکړي چې دغه حالات یې دې حالات ته راوایستو نو دوی باید شکر ادا ډېر د شکر ځای بسم الله الرحمن الرحیم معلومات مختصر درباره مسجد جامع حضرت سید عبدالواحد صادقی پادشاه رحمه الله واقع ولایت پروان شهر چارکار مرکز ناحیه دوم مسجد و زیارت صادقی علیه الرحمه چون مسجد مرکزی پروان بوده جناب
حضرت صادقی علیه الرحمه چون قدامت تاریخی آن بیش از 750 سال قبل از امروز بوده و اعمار جدید مسجد و زیارت در سال 1347 گردیده، الحمدلله مسجد شریف از همه اسباب و وسایل برای نمازگزاران برخوردار بوده، یعنی وضوخانه کامل و همچنان در یک وقت گنجایش بیش از 1000 نفر نمازگزار را دارد. البته قابل ذکر است که اعمار مجدد مسجد در سال 1347 به پول شخصی مرحوم حاجی غلام دستگیر خان فرزند مرحوم حاجی غلام محمد خان چارکاری و همکاری مردم شریف این منطقه صورت گرفته است که در اثر گذشت زمان مسجد دوباره به ترمیم اساسی ضرورت داشت که به حمایت و همکاری پسران مرحوم حاجی تیمورشاه چارکاری که در رأسشان محترم حاجی صاحب عربشاه خان و توجه وکیل منطقه ناحیه دوم شهر چارکار جناب وکیل حاجی صاحب محمد طاهر خان ترمیم صورت گرفت و همچنان قابل ذکر است که همه توجهات بر اثر سعی و تلاش جناب محترم خطیب صاحب مسجد محترم مولوی صاحب ذبیح الله حنیف صورت گرفته است و انشاءالله نمای بیرون مسجد و منار هم به همکاری حاجی صاحبان ترمیم و بازسازی وعده گردیده که آن قریب شاهد افتتاح آن نیز خواهیم بود. خداوند متعال کسانی که در امورات دینی و امورات معاشی مردم مؤمن و مسلمان همکاری میکنن، الله عزوجل در مال و در جان و در اولاد و در همه اموراتشان خیر کثیر نصیبشان بگردانه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد فهیم است، فرزند خان محمد. 13 سال میشه که ما در مدرسه هستیم. سال تاسیسی مدرسه 1391 تا حالا 1404 است. درس هم وجود داره در مدرسه. ماشاءالله. درس قرآن عظیم شان و تجوید و کتابای فقهی فعلا نمی مدرسه تدریس میشه. این کدام منطقه است، کدام جای است؟ این منطقه را به نام منطقه صادقی پاشا میگن. شهر چارکار. شهر چارکار منطقه صادقی حالا چی را میخوایی که برای بینندگان نشان بدین شما؟ ما میره نشان میتیم به بیننده های محترم که اطفال خود را شوقی مدرسه بسازند، شوقی مسجد بسازند، شوقی درس و دین و علم و فهم و دانش بسازند. دیگه ما هم در خدمت هموطنان عزیز محترم هستیم که بیاین درس خود را ادامه ما میتیم و درس خود را از اینجا اخذ بکنن. حالا کجا میخواین که برای بینندگان نشان بدین؟ فی حال ما اینجا پیش یکی از مریدای صادقی پاچا در اینجا شیخ صاحب عبدالله میگن اینجا قبر مبارکشان است. این قبرش است؟ بله. دیگه سابقه تاریخی از این دور از زبان ما باشه هندو بوده. بازم میجا به صادقی پاچا رحمت الله علیه بیعت میکنه، میجا مسلمان میشه و کرامتی که از صادقی پاچا رحمت الله علیه میبینه میجا دست به ایمان میکنه و میجا دعا میکنه خود از این مبارک وفات میشه. خب حالا کدام سمیریم دیگه چی نشان میدی در زیارت؟ کدام امکانات سهولت هست دیگه؟ طرف خود دیده میشه خوب یک مسجد هم دیگه ساخته شده مار شده. یکی از شخصیت های همی ولایت دیگه جور کرده که میجا قبر مبارکش دم جنت البقیه است. انمو این مسجد جور کرده. در چندین ولایت افغانستان به میشه و مسجد ها را آباد کرده و بازسازی کرده. خب میریم دیگه کی ها است که کدشان ما گپ بزنیم؟ قاری صاحب است، یکی از همی اهالی مسجد از قاری صاحب محمد صبور نام دارد. قاری صاحب محمد صبور دیگه موجود است؟ بله بله موجود. برش بگوید که امرای ما قاری صاحب دیگه این مسجد خو قدامت مسجد تقریبا 60 تا 65 سال قدامت داره. امروز این زیارت مبارک یک جای مار شده. یک کسی را دستگیر خان میگفتن خداوند مغفرتشان کنه. در عربستان امیجا فوت کرده، امیجا زندگی میکرد. این مسجد امی جور کرده. دیگه مسجد نام خدا کلان است، تقریبا گنجایش
1000 تا 1100 نفر داره دیگه. مسما به این مبارک مرد خدا سید عبدالواحد صادقی درویش با نام از این مبارک مسما شده. میشه که ما هم مسجد ببینیم؟ بفرمایید. بریم بیا. قاری صاحب از دستش بگی و بعضی گفتنی ها مگه داشت در لابلای همی دیدار مسجد برای ما بگویه. خب قاری صاحب چقدر محبت داری، چقدر خوشت میاد همی مسجد؟ بدون همی مسجد دیگه چه هم نماز خواندن مذهبت میده نمیده؟ مسجد خانه پروردگار خود دیگه مبراست از اینکه خانه داشته باشه ای داشته باشه. خب یک مکان مسما شده به خاطر که یک سجدگاه مسلمانان یا مکان عبادت برای مسلمانان باشه. از این ساخت این مسجد یعنی 65 سال میشه. بله 65 سال مسجد در زمستان چقدر از طرف اهالی منطقه گرم میشه، یعنی مواد سوختی یا مواد مروقاتی بردار میاد. این مسجد قسم امار شده که اینجا مسجد است، مسجد تابستانی است، برای یکم فاتحه و یگپا بکار برده میشه. باز اون طرف دلب جوی دیگه مسجد است، مسجد زمستانی که تاوخانه است. خوب یک سیستم قدیمی مال شما تاوخانه است. خار میسوزانن، باز خیلی گرم میشه. باز بالایش اتاقاست مدرسه است. تقریبا 40-50 نفر شاگردای بچهای لیلی هستن. قاری صاحب فهیم و برادر قاری صاحب عبیدالله دسات رهبریش هستن. همیجا استادایش هم هستن و دیگه استادا هم از خدمت میکنن. همیجا دیگه خوب است، انشاءالله خوب پیش میره. عثمان نن به معلومیږي زار کم خوچی بیلی میدان، نن به معلومیږي زار کم خوچی بیلی میدان. اسم ما ذبیح الله است، ولد مولی عبدالخالق باشنده پروان سید خیل می باشم و این مسجد حضرت صادقی علیه الرحمه می باشد که در شهر پروان قدامت تاریخی خود داره. مرکزی مسجد شهر پروان در قبل همی بود، چون که فعلا دیگر مساجد هم جور شده. خب قدیمی مسجد و مرکزی مسجد شهر پروان مسجد صادقی علیه الرحمه است و این مسجد تقریبا از اعمار جدیدش بیش و کم 60 سال می شود که بسیار به ترتیب و طرز و وقت و زمان خود بسیار به طریق اساسی جور شده و وقت به وقت بعضی ترمیمات و بعضی موضوعاتی که می باشه به توجه بزرگا و خصوصا حاجی وکیل صاحب که در این مورد توجه خاصی می داشته باشه. مسجد تقریبا داخلش ما دوباره ترمیم کردیم، بیش از 3-4 لک روپه مصرف در داخل مسجد شد و بیرون هم همچنان مصارف مثال وقت به وقت میشه و همون قدامت و تاریخی چون آثار تاریخی واری است این به مو عنوان تالا مرمت شده می رود و الحمدلله که هم از دیدگاه معنوی آباد است مسجد و هم از دیدگاه ظاهری الحمدلله. هم مدرسه داریم الحمدلله، شاگرد از درس میخوانند و هم نمازخانه ما الحمدلله خوب است و نمازهای جمعه از بسیار دور جای اینجا به نماز جمعه میایند و الحمدلله دیگه انشالله که تو مشکل خاصی در این مسجد باقی نیست. سهولت تمام سهولت ها به خاطر نمازخانه وجود داره، اینجا وضوخانه داریم و غیره تمام موارد. مسجد زمستانی ما باز بیخی دیگه و با کیفیت مسجد است که او هم از تاریخ قدامت سابقه داره و از مسجدهایی است که تاوخانه داره و بسیار گرم می باشه که در شهر و شاید بسته دند شمالی طور مسجد دیگه نباشه و حساب گرمی و بسیار مو چیز خاص خود است الحمدلله. مولوی صاحب در سه مرحمت و بالاخره زیبایی مسجد کیها امرای شما سهم میگیره؟ آیا مقامات ولایت پروان هم امرای شما همکار هستند وقت و نوقت ضرورت شوه و امرای مسجد کمک میکنند، کمک مالی البته؟ والا الحمدلله مردم دین دوست ولایت پروان به خصوص وکیل صاحب محمد طاهر خان چون در این مورد توجه خاصی داره و همیشه سعی و تلاش میکنه با بزرگا و با کلانا و بعضی دوستایی که از اینا هستند در خارج از کشور می باشند با اونها در تماس می باشند
دیگه موضوعاتی که مثال گرانتر و وزمینتر می باشه اونها ای چیز میکنه دیگه کاراش همینجا الحمدلله می دوستا و قوما همه با دست هم داده انشالله مشکلات حل میشه. بخیر و سلامت باشی. الحمدلله گفتم اینجا با نام حاجی صاحب کوشا و حاجی صاحب عرب شاه اینها همیشه در این مورد توجه دارن و اصلا این فرصت خدمت به دیگران نمیگذارن که انجام بدن. همیشه می کوشش اینها میکنن ولی الحمدلله ما فقط دیگه موضوعات مسجد تکمیل شده، داخل هم بسیار آبادیش منظم شده، فرش بود از دیدگاه فرش و تمام دیزاین مسجد و پرده و مسائلی که مثال با عصر و زمان فعلی باید آباد باشه امور رقم باشه. یک دیکور بیرونش مانده که انشالله او هم در نظر است چون تعمیر بسیار قدیمی است، منار یک ذره مشکلات خود داره و شکست و ریخت کرده. انشالله که او هم در نظر داریم که موضوع اعمار از او هم شروع شود. دیگه طور مشکلی الحمدلله نیست که ما به دیگه دوستا التماس بکنیم که اونها همکاری بکنن. یک تن از زنبوردارای ولایت پروان و در ضمن نمایندگی زنبوردارای ولایت پروان هم به دست به دوش ما است و یک تعداد نمایندای ما در ولسوالی است. یگان مشکلات های اگه پیدا میکنن باز پیش ما مراجعه میکنن، ما انشالله با کمک خدا مشکلشان اگه بتانیم حل کنیم. زنبورداری خب قسمی است که سیستمش همین تو هست که هر جای سیزن گل باشه، هر جای موسم باری باشه. ما زنبورا رو در موسم باری میبریم که یک موسم دو موسم باری که ما عمل و سور جوزا در پروان است، بعدش در پریان پنشیر میشه، باز بعدش در بامیان میشه. همین سه سیزنی که در افغانستان است سیستم باریش ما پیدا کرده، زنبورای خود در موتر بار میکنیم در اونجا میبریم. همون سیستم باری گل باری که در اونجا پیدا میشه ما همون را اصل کشی میکنیم در این مرکزیت خود میاریم با مردم عرضه میکنیم. اصل زنبور خود در سیستم باری که میشه مای باری زنبورا خودشان به نسلگیری وادار میشن که نسلگیری باید شود. زنبورا اون وقت نسلگیریشان مای عمل سود میباشه، همین وقت نسلگیری از باز بعدش اصل پیدا میشه در گل در گیاه در بوته، باز ما بعدش اصل کشی را دیگه شروع میکنیم. به خاطر از این که زنبورا تا این وقت نسل میتن که گردافشانی زیاد میباشه، گلای زردالو و بادام همین گلای گوناگون گلای باری میباشه، باز بعدش اصل پیدا میشه در محیط، باز ما بعدش اصل کشی ها را شروع میکنیم. زنبورا مجبور میشن که اصل در محیط فریمان میشه، زنبور اصل بیاره، باز ما اصل کار پر میشه. زنبورا هر صندوق تقریبا 15 کیلو 16 کیلو 20 کیلو تقریبا اصل آوردن، باز ما اصل کشیش شروع میکنیم دیگه. زنبورا خب عمرشان 25 روز الی 30 روز است تقریبا. به خاطر از اینکه زنبورا زیاد تلاش میکنن، زنبورا بسیار زنبور اصل کش بسیار چیز تلاشی است، بسیار چیزی است که زحمت کش هستند یا پشت اصل میگردن و مخاطر زحمتشان عمرشان بسیار کوتاه است. باز امی وقت از بین میرن چون که ملکه تخمگذاری زیاد داره، شبانه روزی تخم زیاد میزند، اما که وارد میشه کمتر میمونه، فوت میکنن. باز به می خاطر نفوس زنبور از بین نمیره. ملکه اصلا تخمگذاری زیاد داره، به او خاطر باز نفوس اگه اما 30 روز عمر داره باز اما تولیدات زیاد است. در پروان خصوصا در افغانستان امی گلای کویی که ما از بامیان کشیدیم، خوب اصل کشیدیم، از بیر خو اصل پاکستان است و یک بوته است که در جنگل پاکستان میروید. او بیره او در اینجا نیست، در افغانستان بیره نیست اما درختش نیست. البته دیگه گلای پنشیر پریان پنشیر گلای کویی از گوناگون گلا است، گلای نیست که ما نام بگیریم یک تا 1000 گروه گل است در کوها میروید. باز از اینا زنبورا خوب شیره میارن، باز امی اصل بسیار با مردم پرکیفیت است و ما ایره پروسس کردیم. امی اصلای کویی ما از بیره کده بسیار کیفیت بالا داره، کیفیت خوب داره. در افغانستان اصلش بلکن که در کره زمین
درجه اول است. انشالله ما اگه بگوییم مبالغه نمیشه. در کره زمین اصل پروان، خصوصا اصل افغانستان و اسپروان، در کره زمین اصل آلا است دیگه. اصل آلا را ما از این کوه و درا میکشیم. بله، اصل خو منجمد میشه. البته که ما اصل بالای سرت است، میشه که امور در دست ما بتی که ما امور از نزدیک برای شما مشاهده منجمد شه. منجمد میشه. اصل که 100% خالص باشه منجمد میشه. اصل به خاطر بوره منجمد نمیشه. اصل زمستان که بیاید تاریخ سردی می اثرش باز به خاطر منجمد میشه، مشکل نیست، منجمد میشه. اصل 100% خالص منجمد میشه. اصلای وطنی باید حتما زمستان منجمد شوه و اصل بیره اگه در افغانستان منجمد میشه او اصل صحیح نیست. اصل افغانستان، اصل پروان که منجمد نشد از زمستان بازو هم میگیم اصل صحیح. 1 کیلو اصل شما چند میفروشید؟ 1 کیلو اصل ما اصل کویی را به 800-1000 سودا میکنیم. اصلای جنگل از اینجا که شفته لکاسی و موید خودی وطن میکشیم بازو را 600-700 سودا. اصل خو 100% فایده داره. اصل خود چیزی است که قرآن شریفی را شفا گفته، بسیار یک چیز مؤثر است. خو متاسفانه که مردم افغانستان اقتصاد ضعیف دارن، یک تعدادش نمیتونن از اصل استفاده 1 کیلو اصل در کشورهای عربی خصوصا عربا که میخرند اونجا اهمیت داره؟ چطور نداره؟ اصل ما خو خصوصا اصلای بیرونی را میخورن. اصل افغانستان که میره بسیار پرکیفیت، بسیار اهمیت قوی داره. خو کس نیست که از اینجا وارد صادر کنه یک مالی که از ما هست. پیام ما به دوستا دیگه کدام چیز نیست، خو کوشش کنن که اصل 100% خالص به دست بیارن. اصل خالص به دست آوردنش کلان یک کمک است در خانه فقیری و غریبی. حتی مریضا شفا میافن، در ضمن کمک میشه برشان، مریض نمیشن. اصل خالص که بخورن امی زکام و جلاکه و چیزای زمستانی نمیگیرشان. مگم اصل بخورن، اصل خالص به دست بیارن، نه در دست یک کسی که در سطل میگردانه، یک آدمی که اعتماد نداره، یک آدمی که زنبور مندازه، یک هنر میکنه، یک چل میکنه. و یک خواهش ما از دولت است که نمی کسایی که تقلب کار هستند یا در خواهشانه برشان تقاضای ما است که نمی تقلب کارا را باید این دولت عدالت از فضل خدا، این دولتی است که ما از امی گپا یا باید استفاده کرده بتونیم استفاده کنیم از خوبیایی ها که نمی طبقه مردم باید به زودترین وقت جمع‌آوری کنن، پروسس کنن، سیل کنن، تست کنن اصلشانه که امی کدام قطره در بستم و وجودم و سطلم و گلاسی که میارن دمو یک قطره بینش اصل نیست. یک نوع مواد شیمیایی است که از پاکستان میاد.